سړوزي او کله د پاکستان کې هغه کې مناظره بیا سړوزي کې ما یو ریاض کې ده اسه وخت ډیرو پاتې کتاب نه واچو مشکات شریف مې ورکو مې دې کې د حدیث وګوره مشکات شریف دې سند نه ونی واخی وته شمه دې سبي ورته وي وسم ځوان نه الله دې تدیر عمر ورکړي دې عمر سره اج خبر شوه چې د اهل سنت او د وابیان مناظره د بزان راوسه ولي سي محترم سړی چنار و د مشکات شریف وښو سړی ورته دماغ خراب شو او د ماشين لټ ورته ویلو د قسم دې چې د دیش مرمۍ نه دي دا ځتان وباسه کتابونه څنګه ورته خو دومره غریبانو چې د بدل پیټې نه زړې دا مناظره ته وړي باقي مو چې مولوی صاحب تو کنه نو به زمون خبرې راغلي نو به بدلې وي چې دې زړې وکړه ماشي خراب شو بیا وستا استاد صالح داګي بابا جی صاحب صالح بس راي موټر کې کېنه ورسره ولا می موټر او موټر کې کېنه چې دوی دا شاشه صاحب الله وکړي دا کیسه موټر وانه او خدای کافر وي او یا الکافرون اعلان کوي او پیران لا عبد ما تعبد دوی دا شیخ باندې کوي موږ باندې څنګه چې په دې مناظره په دې لا کې بیا یو شپارس بوتل چي تګ کېدو لاړو داګي بابا جی صاحب وی استفتاء راغلی کې مناظره ته ما چې نه مناظره ته راغلی استفتاء وګړه هغه نه چې مولوی صاحب راوته نو په لار کې موږ ته اوس اعلان کې ویل اعلان نکوم نه ولی وی اوس به مفتی فرید صاحب سالس کیږي رحم الله بیا ورغلم چې صاحب د اعلان نه کوي چې مفتی فرید رحم الله ته ځي ناغه خوشتبي وکړه وی چې مفتی فرید صاحب ته وایي چې داګي بابا جی صاحب دا مسله لیکل ده کله دې خلاف دې مسله ولیکل بیا به زموږ سره مناظره قالوا حقانيت مفتی فرید رحم الله دې الله غریب رحمت کې راغ ناس ما ورته دا کارس پیش اور یہ ان تمام مسائل حق ہے ان سے انکار کرنے والا جاہل یا متجاہل ہے اور قل مبارک و مغیب لگا یہ تو استا شاگرد میته شاگرد کټمل شاگرد بیا مولوی سے درته راوسته سوري زو بیا اعلان مو دې خدای دې په اعلان څنګه بیا د دوه کلو خلک راجم کړ او دې اعلان وکړ چې دې مسلو کې څه غلطه شوه او اوس په حق شوه توبه مې وست ولي سے موږ لاړو جمعه ته الته وی په زور را باندې اعلان وکړ مثلا ولي سے سبا ګیره ټوله پیښ واره ګیره ګیره مکمل وګورئ لاندې دا خو دې نه کانو کرامت ما لیدل داګي بابا جی سے مفتی فرید رحم الله وګدا ګیره وساره ګیره یو ورځ موټر کې سوري ما دلته داله باندې ناس ما ولا پیښ لا ګلګه ګیره وګورئ ما ته ویل پیښ ما وینا وزاره مولانا عبد الحلیم کړ ما ته ګیره وسکړه ویل خو یو کار وشکړ ویل شنو خاطر ته وی چې څنګه مثلا نمبر ساعت راپورته شم ګیره ټوله بيستر کې پرتاو ویل خلکو خوشاله ویل تاسو چې څو وای د خدای والو ته ضرورت نه ویل خیرام راټوکړه غلکو اوس یاد دیاري کوم خو لا سړوزي او کله د پاکستان کې هغه کې مناظره ما پس یو دوه کرته دغه راوسته جرګي والا چې دته وای چې موږ سره مناظره وکړو ټول عمر مولوی سے محترم نه موږ چا پسې تلیو نه چا سره مناظره کو دوی را باندې د دوی مطالبه یې نو ځکه مناظره جوړ شي دوه درې کرته جرګي راولېږل چې دته وای ما سره مناظره وکړو ما خلکو ته وی چې مناظرې نه کوم دته وای تخپل تحقیق کومولای او من خپل کړه دې بس ته پځې کېنه دوی نه پرېدم دینا بیا سړوزي کلی کې ما یو ریاړه کې چې ده اس یو غټه ریاړه په کې می کتابونه راواچو یو جمعه تم مقرر کړه او جمعه تراو جمعه ته چې مولوی صاحب راغلو د ځان سره دوه درې علما نورم راوستلو دومره وګد ګیره و د دینوم نخکته او خو پهلوان سړیو او خو سړیو خو سړی چې عقیده خراب شي هغه بیا ټول هر شي خراب شي مناظره شروع شو په جمعات کې د دوه کلو خلک راغلي او هغه مو د جمعات نه باندې بند کړ درې نفر په جمعات کې پاتې شو مناظره شروع شو سړی ته به چې آیت وی نه منه ما ورته ولې نه منه بس نه منه څه چل پیو شو دماغي تکلیف ورته پیدا شو بیا به چې ورته حدیث وی نه منه مشکات شریف می ورکو مې دې کې دا حدیث وګوره مشکات شریف دې سندې نه ونی واخو وګوره ذرا پورته سم مشکات شریف میرا واغست ما اور تبي و مولانا سے مسلمان قانون دا ہے چې هغه د الله منی د الله د پیغمبر منی ته نه قران منی او نه حدیث منی ته ما ته کم مسلک سره تعلق لري خو دې کې مولوی صاحب لانجه شو چا چې مناظره مقرر کړي و غړي نر سړیو شمه جی سے به ورته وی وسم ژوند نه الله دې تډیر عمر ور کړي یو نر سړی موږ سره بلدم نو او رستم راغله هغه د دې علاقې چې ده یو زورور سړیو او اصلي مسلې وسره ډېرې وي چې خبر شوی چې د اهل سنتو او د وابیانو مناظره د نو بزان راورسه چې راغی مولوی صاحب هغه وخت دا کیسټ میسټ دا دغه نه موبایلونه هغه پیتی وي کیسټ او موږ خو دومره غریبانانو چې د بدلو دا پیتی نه دي زړې دا مو مناظرې ته وړي هغې مو چې مولوی صاحب ثبت وکړو که نه نو نیمې به زمونږ خبرې راغستې او نیمې به
بدلې ویلې ځکه چې ډېرې زړې وي که نه نو شی خراب شو بیا ولي صاحب محترم سړی چراغ و د مشکات شریف وویشتو سړي ورته دماغ خراب شو او د مشینې لټ ورته وویلو ویلې قسم دی چې دا 10 مرمۍ نه دي چې دا زه تا نه وباسم کتابونه څنګه غورځئ هغه ورته وی داسې چل دی چې زما د بحث نه کېږي موږ به یو ثالث مقرر کړو یو درېمګړی به مقرر کړو هغه به چې دی دا تاسو ته زه د خپلې قیسې ځکه کوم چې چل درته یاد شي درېمګړی به مقرر کړو ما ورته وی درېمګړی څوک مقرروي خو یا به پنجپیرې وابي به مقرروي هغه زه نه منم او یا به اهل سنت مقرروي هغه دی نه منم ما ته وی چې ستا په چا ډېر اعتماد مې په ټولو علماو مې اعتماد وی ستا استاد صالح ډاګی باباجي صاحب صالح ډاګی باباجي صاحب خو یې نه منم خو هلته چې مشینې ولیدې او د سړي حالت یې ولیده نو سړی دې ته مجبور شو چې اوس دا لانجه ختمول غواړي ډاګی باباجي صاحب یې موږ سره ثالث ولیکه چې ثالث یې ولیکه مناظرې وخت مقرر کړه زه بیا دې درمیان کې ډاګی باباجي صاحب ته لاړم الله پاک دې ورته په قبر کروڑونه انوار ووري دا ټول دغه برکات دي بیا مې دا پرچه وروړه ما ته وی چې و مظهري صاحب عجبه دا ده چې وابي سړی ما څنګه چې دی دغه کوي ثالث کوي ما وی بس دا ستاسو کرامت دی که نه چې ته اوس ثالث کړی و دا مسلې وګوره که موږ پکې چېرته غلطي وکړو که نه نو راله اوس نه سمې کړه نو په یو مسله کې زه غلط شوم نو ما ته وی چې دا داسې وکړه ما یې ښه زه صحیح ده هغې راله بیا سمه کړه او ما یې په پنجشنبې په ورځ به راځو وي صحیح چې کلي ته راغلو دوی جرګې شروع کړې چې بس موږ مناظره نه کوو موږ دا کوو موږ دا کوو او دې نه شر جوړېږي او دې نه مسلې جوړېږي موږ ورته وی هر څه چې جوړېږي څه خبره نشته ځو به خو سړی هغه زموږ ملګری ډېر زورور و که نه هغه چېرته تلو هغه ورپسې ورغی چې مولانا صاحب خدای که دې پرېږده 40 کاله مې په پټي باندې دشمني کړې ده او باقي په دین کوم را روان شه بس سړی مو موټر کې کېنه هغه سره یې لمبي موټر او موټر کې چې کېناستېدو نه د درشاه شیخ صاحب دی الله وبخي د هغه کیسټ موټر روان کړ هغه خو ته ډایرکټ کافر وي قل یا ایها الکافرون اعلان وکړي و پنج پیرانو لا اعبد ما تعبدون ده وی دا شیخ بند کړئ موږ یې بندوي ځکه نه چې په دې مناظره ده بندو به په دې لار کې به یاره یو 14 بوتله چکلي تږی کېدو لاړو ډاګی باباجي صاحب ته وی استفتاء ته راغلي یې که مناظرې ته ما چې نه مناظرې ته راغلي استفتاء ته ولې راغلی مسله روانه شو اوله مسله دا وه چې دې قبرونو کې څوک وفات دي ده وی دا سپي دي او دا خره دي ما ورته وی دا اولیا دي او بزرګان دي او نیکان خلک دي اولیا یادول چې دې کې خره او سپي پراته دي تاسو ته څه معلومات دي چې دې کې فلانې بزرګ دی دا اوله مسله وه ما ورته د مسلم شریف روایت وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د باندې یو جنازه تېرېدله نه فاثني علیها خیرا په دې باندې ښه صفت بیان شه حضور فرمیل وجبت بیا یو بله جنازه تېرېده فاثني علیها شرا هغې بدي بیان شه حضور فرمیل وجبت صحابه پوښتنه وکړه قربان څه شی ورته واجب شو ورته وی دغه یو جنازې باندې تاسو ښه صفت وي وجبت له الجنه او دی بلی جنازی زم مو بیان که غیبت مو که وجبت له النار وانتم شهداء الله فی الارض وانتم شهداء الله فی الارض تاسو د الله شهیدان یې په ځمکه کې چاته مو چې ښه صفتو کو جنتی دی که د چا بد صفته مو کو جهنمي دی لاندې مسلم شریف شارح د امام نووي رحمه الله هغه لاندې لیکلي دي کوم سړی چې د دنیا نه لاړ شي او الله بخلی نو ژوندو خلکو ته الله څنګه معلومات کوي چې دا الله بخلی که نه وی دریو طریقو کې یو طریقه الله استعمال یو طریقه دا ده چې کوم سړی الله بخي ټوله زندګۍ کې داسې کار ته ونه کړي چې هغه سبب د زوال د ایمان ګرځي ټوله زندګي په دین کې په عبادت کې په مونځ کې تېره کړي خو خود الله بخلی نو د زندګۍ اعمال د دې خبرې تقاضا کوي چې دا الله بخلی دویمه طریقه پکې دا ده چې الله یو ملائک راولیږي او د انسانانو کې غاږ وکړي چې فلانې سړی ښه سړی و الله بخلی دی او خو د ملایکې غاږي د هر سړي دماغ او زړه ته وغورځېږي هر سړی وایي چې ښه سړی درېیمه طریقه دا ده الله القا کوي په زړونو د مسلمانانو کې د هر سړي د زړه نه بلا اختیار راوځي چې دا ښه سړی نو ما دا کوم اولیا بزرګان چې وفات شوي دي وي چې بد سړی و کاکا صاحب بد سړی و پیر بابا بد سړی و فلانې بد سړی و ما دا واله دلیل دته وی دلیل وایه ده وی یاره به د خبره صحیح ده شیخ صاحب ته بس لیکل وکړه هغه لیکل وکړه مسلې ولیکله چې اولیا بزرګان چې دي دا اولیا بزرګان دي او دې ته د خرو او د سپیو نسبت صحیح نه دی
ځکه ټول خلک په دې لګیا دي چې دا خلک. بیا بله مسله رااله، ما ته دلیل مو هغه ته ولیکه 14 مسلې که 14 مسلې دا ټولې را سره ومنلې، او هغې کې چې دی نو یو قنداری او ډېر خطرناک طالب و داسې خورېدو چې ما ته یې پرېږده. ما ورته ویل الله بنده ته جنګ مه لیکې، دا خو مناظرې ته راغلی. هغې نه چې مولوي صاحب راووتو نو په لاره کې موږ ورته وی اوس به اعلان کې، ویل اعلان نه کوم. ولې؟ وی اوس به مفتی فرید صاحب سالس کېږي رحمه الله. هغه وخت کې دا د حقاني دارالحدیث په همغه کال جوړېدو، او د دې جومات نه یې باندې یو کټه اچولې او په هغې کې د غرمې غالبا 2-3 بچې وې، نو په هغې کې داسې بالغ ته تکیه کړې وه. وی هغه زما استاد دی، هغه چې څنګه وي د هغې باباجي صاحب مسله ولیکله. بیا زه بیا ورغلم چې صاحب د اعلان نه کوي چې مفتی فرید رحمه الله ته ځم. نو هغه خوشطبي وکړه، وی چې مفتی فرید صاحب ته ووایه چې د هغې باباجي صاحب دا مسله لیکلې ده، که د دې خلاف دې مسله ولیکله بیا به زما ستا مناظره. ما یې ښه صاحب دغه ته رالو حقاني ته، مفتی فرید رحمه الله د الله غریق رحمت کې هغه ناست، ما ورته دا کاغذ پیش کړ. هغې کې یو مسله د اجرت بالقرآن د هغې باباجي صاحب لیکلي و چې ختم 2 قسمه دی. یو داسې ختم دی چې ایصال ثواب دپاره دی، دویم داسې ختم دی چې دا د برکت دپاره وي. کم ختم چې د برکت دپاره وي په هغې کې اجرت جایز دی، کم چې د ایصال ثواب دپاره وي هغې کې به اجرت نه مقرروي. مفتی فرید رحمه الله ولیکل چې دې کې اجرت پکار دی، فقهاو لیکلي په ایصال ثواب کې. اور بے ولیکل ان تمام مسائل حق ہے، ان سے انکار کرنے والا جاہل یا متجاہل ہے. او خپل نوم مبارک او مهر ولګو. بیا دا ورته وی زستا شاګرد مې، ته زما شاګرد خو کټمل شاګرد، ته څنګه شاګرد شې داسې؟ بیا مو مولوي صاحب دغه ته راوسته سوړي زور، بیا مې اعلان نه کړ. مور ته خدای کدې پرېږدو، اعلان څنګه نه کړ؟ بیا هم د 2 کلو خلک راجمع کړم او بیا اعلان وکړو چې دې مسلو کې زه په غلطه شوی یم او اوس په حقه شوم، توبه مې ویسته. مولوي صاحب چې موږ نه لاړو جومات ته، هلته یې وی په زور را باندې اعلان وکړو، یوه مسله هم نه کړه. داسې بلا وه. ویلې یو مسله هم والله کوم چې وی یو مسله نه منم. مولوي صاحب سبا یې ګیره ټوله توی شوه، واټه ګیره وه، ګیره تې مکمله وغورځېده لاندې. دا خو د دې نیکانو کرامت ما لیدلی و، د ډاګۍ باباجي صاحب مفتی فرید رحمه الله اوږده ګیره وه، ساري ګیره نه وه. خلک ورته یې ګیره دې کله کړه، وی چې وغورځېده. یاره ویله خفه کېږه، ما مونږ پسې خلک خاندي، اوس تا خو امام کولی نه شو، امامت نه یې ویست. یو ورځ موټر کې سور یم، دی لکه د هلک غوندې ناست دی، ما والله که پېژنم، لږه لږه ګیره یې وه، دومره لږه. ما ته یې ودې پېژندم، ما وی نه. وی زه هغه مولانا عبدالحلیم یم که نه. ما ورته ګیره دې څه کړه؟ ویل خو یو کار وشو که نه. وی د شپې مې خلکو ته وویل چې زه یوه مسله هم نه منم. سهار چې راپورته شوم ګیره ټوله بستره کې پرته وه. ویل خلکو وشړله. ویل تاسو چې څوک ووهئ د خدای والو ته ضرورت نه وي. ویل خیرام راته وکړه غر کو اوس وی هلته دیاړي کومه، که ښه ملا